اخلي د خدای حکم ته تسلیمېږي. فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا. کئی غاړه کښې ښودله ستا د جنګ نه وروسته چې د هغه په خلاف دې وسله اخیستې او د باغي خلاف د دې مظلوم ملګرتیا او ملاتړ کوي، که هغه د الله حکم ته او سولې ته غاړه کښېښوده نو بیا د دوی ترمنځ په عدل او قسط سره سوله. دا ځکه چې سوله له عدل نه پرته نشي راتلی. چېرته چې یو حق تر پښو لاندې شوی هلته سوله نشي راتلی. سوله به یوازې هلته راځي چې مظلوم حق یاده شي، هلته چې عدالت تامین شي. هغه سوله چې په عدالت ولاړه نه وي هغه دوام نه کوي، هغه جنګ پای ته نشي رسولی. دا زموږ د رب لارښوونه او امر دی. زما هیله دا ده چې علما دغو دوو سترو مسؤلیتونو ته چې په دغه آیتونو کې ورته اشاره شوې ده په پام سره وخوځېږي، په قضایاو کې فعال حضور ولري. ما ته د علماو او روحانیونو یوه ډله انجینر صاحب حسني ملتیا راغلی و، ویل یې چې موږ د دغسې یو حرکت او نوښت پیلولو اراده لرو، زموږ ملاتړ وکړي. ما ویل چې زه په کامله توګه هر راز ملاتړ او مرستې ته چمتو یم. د یو ضرورتو دا تشه باید ډکه شي. باید د دوو ښکېلو لورو ترمنځ یو درېیمګړی چې د افغان ولس استازیتوب کوي، د ولس او د ملت په استازیتوب راوړاندې شي او د دې دواړو ښکېلو ډلو ترمنځ باید روغه جوړه وکړي، خو له همدې عزم او ارادې سره چې که کوم لوري د جنګ په دوام ټینګار کولو، حق او عدالت ته نه تسلیمېدل، د هغه په خلاف په خپله هم وسله کړو او ولس ته هم اعلان کړو چې راوړاندې شي. که تاسو له دې عزم او ارادې سره دا کار پیل کړی، زه مو ملګری یم، په څنګ کې ودرېږم. ما خپل کوشش وکړ چې همدغسې یو جبهه جوړه کړو، خو ما دا لاره غوره کړې چې علما هم او سیاسي ګوندونه هم هغه چې له جګړو ستړي دي او واقعي معنا په افغانستان کې سوله غواړي، دا راغونډ کړو، یو ګډ دریځه موقف ورکړو. تاسو دا ابتکار کړی، زه در سره ملګری یم، ستاسو ملاتړ کوم. خو باید دا ثابته کوي چې مستقل دی، په هېڅ لوري پورې تړلی نه دی، له چا نه فرمان او امر نه ترلاسه کوي، د خپل ایمان او عقیدې په حکم حرکت کوي. ولس هم ثابته کوي او دا خپل استقلال او خپلواکي وساتي. څو مهمې او سترې دندې علما په غاړه لري. د پیغمبر وارثین دي، دا درون امانت باید وساتي. د دې درون امانت د ساتلو لپاره باید جوګه شي، ځان تیار چمتو شي. هېواد باید له دې اوسني درناک حالته وژغورو. دا جګړه باید او حتما او ډېر ژر پای ته ورسوي. ملت متحد کړو. تاسو کولی شئ ملت متحد کړئ. د ولس فکري قیادت ستاسو په لاس کې. هره جمعه ستاسو د منبر پښو ته نږدې 60 میلیونه افغانان کښېني او ستاسو وینا اوري، او د وینا خطبې اورېدو کې همدومره دقیق او احتیاط کوي چې غږ یې له خولې ونه وځي. په ټول اعتنا او دقت سره به ستاسو ټولې خبرې واوري. 60 میلیونه افغانان هره جمعه جومات ته راځي او ستاسو د منبر پښو ته کښېني په ټول احتیاط او دقت سره، له اوداسه سره، له پاکو جامو سره، له پاکې ارادې سره، د خدای د بندګي او عبادت نیت او اراده.
که دا علما متحد دي منابر توحید شي او د هرې قضیې په ارتباط د منبر نه یو غږ اوچت شي د هرې سترې ملي قضیې په ارتباط هره جمعه له منبر نه واحد غږ اوچت شي یقینا چې په دې توګه تاسو هم ملت متحد کولی شئ هم ملت ته لارو ښودلی شئ توجیه کولی شئ د قضایو په ارتباط هغوی ته ویلی شي ستاسو د ایمان تقاضا څه ده اسلام تاسو ته څه حکم کوي ستاسو رب تاسو په څه باندې ګماري تاسو ملت متحد کولی شئ تاسو ملت توجیه کولی شئ په ډېر جهاد کې ستاسو همدغسې ونډه وه تعینوونکې وه پرېکنده ونډه په دې جهاد کې چې تاسو کومه ونډه درلوده راشئ د سولې په تعمیر کې هم د دغسې یو فعاله ځلانده ونډې درلودو لپاره ځان چمتو کړئ راشئ دا سوله د جنګ غوښتونکو د یو شمېر سپیرو او د ګوتو په اندازه شمېر جنګ غوښتونکو له یرغمله وژغورو نن سوله هم زموږ ملت هم زموږ هېواد هم دولت هم دولتي واک هم د یو شمېر سپیرو څېرو یرغمل راشئ ملت وژغورو راشئ خپل هېواد وژغورو راشئ دا سوله د دوی له منګولو وژغورو راشئ د سولې ابتکار تاسو په لاس کې واخلئ د یو قائد په توګه د لارښود د ملت د لارښود په توګه د درېیمګړي په توګه هم نه بلکې د قضیې د اصلي وارث په توګه دا هېواد ستا دی ستا ملک دی تا آزاد کړی نن د یو په لاس کې پرېوتی دی چې د سختو ورځو په دوران کې هغوی هم هېواد پرېښه هم ملت پرېښه کلونه جنګ دوام وکړ هغوی هېواد ته مخه روان د دې هېواد اصلي وارث دی دا هېواد تا د خپلو قربانیو په نتیجه کې آزاد کړی تا د شوروي ځواکونو له منګولو وژغورو تا ملت دې ته چمتو کړو دې کې هېڅ شک نشته چې د دې هېواد اصلي وارث دی اصلي وارث یې مجاهد دی اصلي وارث هغه دی چې د ازادۍ په لاره کې قرباني ورکړي راشئ د دې لپاره کلکه ملا وتړو چې لومړی علما متحد کړو منابر توحیدو کار هغه ځای ته رسوو چې له ټولو منابرو نه هم د ټولو علماو خطباو امامانو نه هم د هرې سترې ملي قضیې په ارتباط یو غږ واورو په دولت کې ځینې شاملې کړۍ د جنگ دوام د جنگ عامل دي او د جنگ دوام د سولې په وړاندې خنډ دي د سولې ویریږي د سولې د هر نوښت او هر ابتکار مخالفت کوي چې کله هم له یو لوري د سولې غږ اوچت شي نو په دوی باندې تبه ولګېږي له خولو یې همدغسې اظهارات کېږي چې په څرګنده توګه معلومېږي چې په زړه کې څومره ویره ده سولې او څومره کلک مخالفت راشئ سوله هېواد ملت د خپل مظلوم ولس د دغو جنګ غوښتونکو پردي پالو له منګولو وژغورو دا جګړه پای ته ورسوو حتما باور وکړئ تاسو دا کار کولی شئ فقط یو اراده پکار ده په خپل رب باندې توکل پکار ده تاسو ضعیف نه یې کمزوري نه یې مسلمان خو اصلا باید هېڅکله هم د ضعف او ناتواني احساس وکړي د ضعف او ناتواني احساس په لوی رب باندې ایمان سره منافع دی ته په هغه رب باور لري چې د ځمکه اسمانونه ټول دغه ملک دی هغه ستر رب ایمان دی ته څنګه احساس د ضعف او ناتواني کوي
ته کولی شي یقینا علما دا کار کولی شي علما دې متحد شي او د دې هېواد د اصلي وارث په توګه دي په ټولو قضایاو کې فعال حضور ولري او دا تصمیم دې ونیسي چې جګړه پای ته رسوي اوس د سولې لپاره چاته سوال نه کوو چې چا دروازه وټکوو چې سوله وکړه سولې ته مجبوروو سولې ته اړ کوو او د هغه په خلاف جنګیږو چې د جنګ په دوام باندې ټینګار کوي دا ستاسو الهي فریضه ده الله تعالی تاسو ته دغه امر که دا کار ونه کوي نو د بدو پایلو انتظار وکړي نه یوازې عام ولس باندې د بدو ورځو انتظار وکړي بلکې په خپله د علماو په ارتباط تاسو ګورئ هره ورځ د یو عالم د ترور خبره لیدل کېږي کله کابل کې او د ارګ شاوخوا کې کله په هرات و ننګرهار و کونړ و لغمان کله پروان کاپیسا کې کله په شمال کې کله په جنوب دا پیښې یو او دوام نه دي لس و شلم نه دي دا نږدې اتلس کاله په مسلسله توګه علما په نشه کېږي تاسو معلومه ده چې څومره ستاسو ملګري په شاته رسېدلي په د هر ولایت اوس مشر دی دا پوښتنه کوم چې ولې یو کمونیست ترور نه شو ولې یو سیکولر ترور نه شو ولې یوازې علما او جهادي شخصیتونه ترور کېږي د دې تر شا د چا لاس دی دا تصادفي پیښې نه دي نه طالبان د دې مسؤلیت قبلوي او نه داعش نو مسؤلیت یې چا په غاړه ده څوک دا کار کوي د دې پلوه هم چې د امنیت تامینولو دنده او مسؤلیت چا دی او له دې پلوه هم چې یقینا دا ترورونه مهندسي شوي دي دا ترورونه هغه څوک کوي چې د وسلې د حمل مجوز لري هغه څوک کوي چې په یونیفورم کې درومي تاسو هره پیښه چې وګورئ نو تاسو به ما خلک چې دا پیښې سره مخامخ شي درته وایي چې ما ته په دولتي ګاډو کې راغلي په یونیفورم کې راغلي د پولیس په یونیفورم کې ما ته راغلي که زما زوی تښتولی که زما لور تښتولی که زما په کور باندې تیری کړی که زما شتمني غارت کړې هغه هم دا وایي چې د پولیس په دریشي کې راغلي دولتي ګاډو کې راغلي له ما نه یې د اسناد غوښتي همدې څه خبره دا نړۍ به دوام کوي مزید علما به ترور کېږي د خپل دیني مسؤلیت د ادا کولو لپاره باید متحد شي اتحاد هم د دې لپاره چې د دې هېواد اصلي وارثین او خاوندان تاسو یې دا ملت ستاسو تر شا ولاړ دی د ملت اصلي مشران تاسو یې نور پردیو ته عمل کړي خو خلکو تاسو په خپله د مشرانو په توګه غوره کړی دیني مشران مذهبي مشران قومي مشران ټول تاسو یې د نورو مشري عاریتي ده له بهره ولس ټپر شوي تاسو د ملت له متن نه راولاړ شوي خلکو په خپله خوښه غوره کړي یاست ستاسو تر شا اقتدا خپله وجیبه ګڼي دیني وجیبه خپل دیني مسؤلیت ادا کړي دا جګړه باید حتما پای ته ورسوي متاسفانه نن واک د داسې خلکو په لاس کې دی عفه غواړم که زه لږه په صراحت سره وایم چې نه پوهېږم دوی په کوم دین په کوم مذهب په کوم قانون په کوم اصل باور لري که نه سیکولر خو وایي هغه ته چې اصلا هېڅ دین و مذهب نه لري سیکولر اصلا وایي همداسې چاته چې نه دین لري نه مذهب لري نه په کوم قانون باور لري نه اخلاق لري نه حلال و حرام پېژني نه د حلال و د حرام ترمنځ په پولو باندې باور لري سیکولر اصلا همدغسې چاته وایي
بله ورځ په دې کابل کې یو پخوانی وکیل په یو پولیس باندې د تفتیش په جریان کې لاس پورته کړ او یوه څپېړه یې فقط یوه څپېړه دا د غندلو کار دا د هغو افغان میرمنو کار نه دی چې د اسلام په غېږ کې او زموږ په دې ټولنې کې روزل شوي میرمنې عزتمنې دي د خپل پت خیال ساتي په هر صورت هغې یو پولیس ته څپېړه ورکړه خو دا څپېړه نه وه له دې نه لویه هنګامه پیل تبلیغات پرېږدي یو کس وایي مسؤول شخص پولیس ته وایي چې دا وسله چې ستا په اوږې ده دا د څه لپاره ده نو دا ستا شاجور کې چې کوم مرمۍ دا د څه لپاره ده داسې مواردو کې باید خپله وسله وکاروي هغه غواړي ثابته کړي چې ډېر جري ده او ډېر جسور ده او په پولیس باندې غیرت کوي د همدې لپاره هغه ته وایي چې دا وسله باید تا کارولې وای ستا په دې ټوپک په شاجور کې دا مرمۍ د همدې لپاره ده چې په داسې ځایونو کې ترې استفاده وکړي یعنې د دې یوې څپېړې مقابل کې باید تا ډزې کړې وای دا ټوپک تا ته د همدې لپاره درکړه شوی پوښتنه کوم دا د کوم مذهب مطابق د کوم قانون مطابق زما شریعت خو وایي څپېړې د څپېړې په بدل کې غاښ د غاښ په بدل کې غوږ د غوږ په بدل کې پزه د پزې په بدل کې سترګه د سترګې په بدل کې نفس د نفس مقابل قصاص جروح زخمونو سره برابر ده ما ته خو شریعت همداسې وایي چا یو څپېړه ورکړه بل ته زما د شریعت حکم دا دی چې فقط د دې ضارب سزا همدومره ده چې هغه بل ته څپېړه ورکړه تر دې کم نه تر دې زیات خو دا پرېکړه هم هېڅوک نشي کولی چې په خپل سر یې وکړي نه هېڅ حاکم نه جمهور رئیس نه وزیر دا پرېکړه به قاضي کوي محکمه کې به چا یو بل باندې تیری کړی څپېړې والی دی لاس ور مات کړی پښه ور ماته کړې سترګې ور ایستلې ده غوږ ور پرې کړی پزې ور پرې کړی د هغه په اړه به پرېکړه محکمه کوي نه یو شخص نه یو پولیس نه یو څارنوال او نه هغه پولیسي وسله یې په لاس کې ده او چېرته تفتیش کوي دا د هغه کار نه دی دا شخصي کار نه دی دا به قضا ته راځي کېږي جمهور رئیس هم پرېکړه نشي کولی قاضي به یې کوي او په محکمه کې به دا پرېکړه کېږي او سزا یې موږ ته شریعت څرګنده کړې ده اور له دې مسؤل نه پوښتنه کوي چې ته څه کاره یې چې داسې فرمانونه صادروي او پولیس ته وایي چې بس په داسې مواردو کې چې ستا څوک ودرولو ونه درېدو او یا یې په تا باندې لاس اوچت کړ نو خپلې ټوپک باندې ورته را کاږه او شاجور دې ورباندې ښکاري ته څه کاره یې تا ته دا صلاحیت چا درکړی کوم قانون متاسفانه ځینې داسې دي چې شی دوی نه کوم قانون ته التزام لري نه کومې مذهبي او دیني تګلارې ته په هر څه کې د خپل حواس تابع که دوی په څرګنده په خپلو اعلامیو کې دغسې فرمانونه صادروي او پولیس ته دغسې امرونه کوي نو ما ته وایي چې په پټه کې به هغوی د خپلو وسلوالو ته امنیتي ځواکونو ته پولیس ته او فوز ته اوامر څنګه وي چې په څرګنده توګه هم نه شرمېږي نه د خدای نه د ولس نه د نړیوالو هغه دغسې فرمانونه صادروي نو په پټه کې به دوی پولیسو ته څه هدایت ورکوي امنیتي ځواکونو ته به څه وایي موږ ته معلوم دی چې څه وایي
هماغه چې هره شپه یې صحنې په سترګو ګورو. دا کلو باندې چې هره شپه عملیات کېږي او په ترڅ کې ګڼ شمېر بېوزلې ښځې ماشومان بوډاګان وژل کېږي، له هوان ورباندې بمونه ورېږي، راکټې ورېږي، چاپې اچول کېږي. پټ احکام یې همدا دي. په پټه یې هغوی ته همدا ویلي چې لاړ شي همدا کوي. شاید یو ولایت داسې نه وي پاته چې په هغه کې دې په وار وار دغسې عملیات نه وي ترسره شي. راشئ وګورئ شریعت په دې اړه څه حکم کوي، او دا د شریعت لارښوونې د سیکولرانو له مذهب او تګلارې سلوک سره لږ مقایسه کړئ. شریعت وایي که حتی یو مجرم چې قتل یې کړی وتښتېدي، یو کور ته یې پناه یوړه، هېڅوک حق نه لري دې کور ته ننوځي مګر د کور د خاوند په اجازه. هېڅوک دې کور ته د ننوتلو حق نه لري. اسلام د کور حرمت ته دومره درناوی لري. قاتل ننوتلی خو څوک حق نه لري دې کور ته د کور د خاوند د اجازې پرته ور داخل شي. عام خلکو پرېږده، مدعي خو پرېږده، پولیس، د دولت ځواکونه، څارنوال دا هم حق لري چې کور ته داخل شي. دوه کارونه کوي. اول به د محکمې حکم ترلاسه کوي، د قاضي حکم اجازه، او بل د کور د خاوند اجازه. یوازې په دې صورت کې د کور ته ننوتلی شي. باید تر هغه انتظار وکړي چې مجرم او قاتل راوځي. کور باندې به حمله نه کړي، محاصره یې کړي چې کور نه راووت وینځي، محکمې ته راجع کړي، قاضي به د هغه په باب فیصله کړي. هېڅوک په هېڅ موقعیت کې چې هر څومره ځان ورته ستر برېښي چاته د سزا ورکولو حق نه لري. څارنوال د تحقیق په دوران کې دا حق نه لري. امنیتي ملي مستنطقین هېڅوک چې دا نیولی دی او بندي کړی دی د هغه د وهلو حق نه لري. په زور د اعتراف اخیستلو حق نه لري. حتی که په یو څپېړي یو چا اعتراف وکړ دا اعتراف باطل دی. له یوې څپېړي ورکولو وروسته که چا په یو خبرې باندې اعتراف وکړ په یو ګناه او جرم باندې، شریعت وایي چې دا اعتراف اعتبار نه لري، دا دروغ. خو موږ ګورو، موږ په خپلو سترګو ګورو، په رسنیو کې منعکس کېږي چې متهم ښه سخت وار شوی ده، سترګې یې شنه، مخ یې شین، زخمي او له وړاندې معلومېږي چې د استنطاق په دوران کې سخته سزا ورکول شوې ده، ځورول شوی. یو عادي څپېړي وروسته چې چا اعتراف وکړ د شریعت له نظره دا اعتراف باطل دی. اسلام دغسې دین دی. سیکولرانو تاسې له خپل مذهب او مسلک سره مقایسه کړئ. د باغیانو په اړه شریعت وایي زموږ په فقه کې د دې واضح لارښوونې ده. که دولتي ځواکونه، دولتي جنګیالي او مجاهدین داسې سیمې ته داخل شو چې د باغیانو په واک باغیان وتښتېدل، کور ته یې پناه یوړه، کور ته به نه ننوځي. مېرمنې د بام په سر ولاړې وې، جنګیالیو ته ښکنځلې کولې، جواب نه ورکوي. په ډبرو یې ویشتله، عکس العمل به نه ورته شي. د باغي مېرمنې په خپل کلي کې د بام سر ته ختلې دي او په د مجاهدینو باندې، دولت ځواکونو باندې د ډبرو وارونه کوي.
شریعت وایي چې اکثر عمل نه وتښتي کور ته بیا نور نه وځي د باغي وسله مال غنیمت نه دی د باغي نه چې څه وسایل ترلاسه کېږي دا دغه د کورنۍ دی دولت یې غنیمت نشي کړی جنګیالي د غنیمت په توګه نشي اخیستلی د جنګیالي وسله غنیمت نشي کړی زخمی څوک وژلی نشي اسیر یې څوک وژلی نشي او که وتښتېدو تعقیب کېدلی نشي که د جنګ له میدانه وتښتېدو دولت په فکر څه نه ځي هغه به تعقیبوي نه دا د شریعت حکم دی هغه چې د دولت په خلاف وسله اخیستې ده او اسلام ورته د باغي نوم ورکړی د دغه باغي سره هم د اسلام سلوک دغسې دی دا اوس د باغیان د دې د سیکولرانو له دین او مذهب سره مقایسه کوي سیکولر یو پولیس ته امر کوي چې چا په تا باندې د څپېړې وار کړی و یو میرمن چې دوی ډېر هم د میرمنو د حقوقو دعوا کوي نو باید د ټوپک د شاجور مرمۍ د ورباندې تشي کړی همدا دوی دي چې اجازه ورکوي په کورونو باندې بریدونه وکړي په داسې حال کې چې استوګن په خواږه خوب لیدلي د دنیا له هر حاله بېخبره او ولې د شپې د دې لپاره چې هغوی پوهېږي د شپې ټول راځي کور ته مه کوئ چې د کور ټول غړي راغونډ شي او کوردینات هم ورکړی د دې کور رقیب او حریف دشمن هغه غواړي خپل انتقام له دې حریف و رقیب نه د دولت په لاس ورکړي هغه ته یو غلط کوردینات ورکړی چې دلته داعشیان دی او طالبان دی کور دې وران که دا داعشیان ده که دا طالب هم ده که ته میړه یې همت لري غیرت لري خو په سنګر کې د داعشو د طالب مقابله وکړه نه دا چې راشه کور ته او په کور باندې بمونه راکټولي بیا ماشومان او ښځې وژني ستا مذهب داسې ده زما مذهب اجازه نه ورکوي چې یو ماشوم دې وژلی شي زما مذهب اجازه نه ورکوي چې ښځه دې ووژل شي زما مذهب اجازه نه ورکوي چې د کافر بوډا دې ووژل شي زموږ پیغمبر ته اطلاع راغله چې په فلاني جنګ کې یو ښځه وژل شوې وایي ښځه هم څوک وژني ته دې ته غبرګون عکس العمل ښځه هم څوک وژني زما دین دغسې د ترحم او عاطفې نه ډک دین نعره تکبیر د دې سیکولرانو جنایتونه موږ یوازې په افغانستان کې نه دي لیدلي تاسو ولې چې خبره په نیوزیلند کې څه وشو یو جومات باندې خلک په لمانځه ولاړ یو بدمست څو میله وسله اخلي او ټولې شاجورې یې ډکې کړي څو سوه مرمۍ په جومات کې په همدې لمونځ کوونکو باندې نه څلوېښت وژل کېږي مسلسل ډزې کوي زړه یې له عقدې او نفرت دغسې ډک هغه چې په خدای باور نه لري د هغه زړه د ډبرې دی د غوښې نه دی هلته ترحم و عاطفه ممکن نه ده د هغه نه د ترحم و د عاطفې انتظار مه کوي دا په خدای ایمان دی چې انسان ته ترحم و عاطفه بخشي د هغه نه یو زړهسواند انسان جوړوي څو سوه مرمۍ په همدې جومات کې عجیب خو لا دا چې یو پولیس دا صحنه ګوري او ژاړي یو میرمن ده افسره هغه چې دا صحنه ګوري نو په تلویزیونونو کې ښیي چې ځان نشي کنټرولولی د جنایت ستروالی ته وحشت ته نو هغه مقاومت نشي کولی ژاړي زه باور لرم چې په افغانستان کې په دې ټولو جوماتونو کې چاودنې د علماو په غونډو کې چاودنې د علماو ترور هغوی باندې بریدونه دا د همدغو خلکو کار
دلته داخل کم بهر کم دا د سیکولرانو کار هسې طالب او داعش ته منسوب کېږي طالب او داعش دومره مېړان هم لري چې دا خپل غلط کار هم ځان ته منسوب وي پرې انکار نه کوي خو د دغو بریدونو مسؤلیت یې چا نه دی قبول کړی معنا دا ده چې له دغو نه علاوه کوم بله کړۍ داسې شته چې د دغو ترورونو او قتلونو ته شا ده یو ځل بیا ستاسو د دې نوښت او ابتکار ملاتړ تاسو ته د توفیق دعا زه مو په څنګ کې ولاړ حزب اسلامي ستاسو په څنګ کې ولاړ تاسو ته په ټول صراحت وضاحت سره وایم چې خپل استقلال وساتئ په هېڅ لوري پورې ځان مه تړئ واقعا یو مخلص منځګړی او د سولې د داعي په توګه راوړاندې شي له همدې عزم او ارادې سره چې کوم لوري سولې ته غاړه کښېنښوده او د جنګ په دوام یې ټینګار کولو نو موږ ملت ته غږ کوو چې د دې په خلاف باید ټول متحد شو مګر د موږ ملا ماته ده چې موږ ته سوله هم پردي راولي ولې موږ خپله دا سوله نه راوړو دې ته باید ضرورت نه پیدا شوی چې پردي راځي افغانان سره کښېني هماغه پردي چې دا جنګ دوی تعمیل کړی دا 40 کاله جنګ دوی پیل کړی دی او دوی د دوام باعث پردي بهرني ځواکونه پرون شوروي اتحاد او نن په دې تېرو 18 کالونو کې ناټو راشئ دا تشه ډکه تاسو یې ډکه تاسو کولی شئ چې دا درېیمګړی او منځګړی هم تاسو اوسئ یو دروند هیات وټاکئ طالبانو ته ووایاستئ چې موږ سوله غواړو له تاسو سوله غواړو د خدای حکم ته د قرآن لارښوونې ته غاړه کښېږدئ دولت ته هم وایئ چې نور ستاسو جنګي شعارونه نه منو ستاسو جنګي تګلاره نه منو له تاسو نه بلا قید و شرط سولې ته تسلیمېدل غواړو او که څوک د جنګ په دوام ټینګار کوي نو موږ به د هغه په خلاف ودرېږو په ټول ملت به غږ کوو چې پاڅئ د دغو جنګ غوښتونکو ټغر ټول کړئ او بیا مو هېڅوک نشي ساتلی واقعیت دا چې هېڅوک یې بیا نشي ساتلی هېڅوک یې نشي ژغورلی هیله مې دا ده چې دا تشه ډکه کړئ او همدې کار لپاره کلکه ملا وتړئ زه یقین لرم سوله راتلونکې ده جګړه حتما پای ته رسېدونکې ده او دا به ستره خبرې چې د دې افتخار هم ستاسو په برخه شي د علماو په برخه شي له الله تعالی تاسو توفیق غواړم بریالي او موفق اوسئ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د جهاد د درون